نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هر څه نه مخکې محترم راغلو ښاغلو میلمنو د توفیق ممندري خصوصي ښوونځي مدیر صاحب معلمان ورسره په څنګ کې داودزي خصوصي لیسې د ډکې مدیر صاحب ورسره په څنګ کې ګلالې ټولو ماشومانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چونکې غونډه خو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا خو زه به ځانګړې وینا د یو سکول غونډې په مطابق وکړم. غواړم چې خپله وینا د یو ورکوټي بیت څخه وکړم. ډېره زر به شي د پوهې ډېوه بله ډېره زر به شي د پوهې ډېوه بله ځي ښوونځي ته ماشومان وطن جوړېږي. لکه څنګه چې زموږ ستاسو ماشومان مکتبونو ته لیسو ته ځي والدینو ته احتراما درخواست دی چې دوی کله مکتب نه واپس شي دوی باید چې کېنول شي او ترې وپوښتل شي چې تاسو مطلب په مکتب کې څه زده کړي دي څه یې درته ویلي دي او څومره هم درسې سر کړي او مطلب کورنۍ وظیفه هم لیکلې که نه نو دې سره به دغه ماشومانو ذهنا انشاءالله جوړ شي. په بل قدم کې د دلته خو والدینو په نمایندګۍ مله وخت راډی شوی خو بیا هم د والدینو په نمایندګۍ زه د رفیق د توفیق خصوصي ښوونځي مدیر صاحب همداسې د داودزي خصوصي ښوونځي لیسې مدیر صاحب اوس را په څنګ کې اساتذه کرام او معلمانو ته زړه له کومې درخواست کوم چې زموږ دغه ماشومان چې دلته راځي باید تاسو پوره توجه ورکړئ او زده کړې تر څنګ آداب ور زده کړئ. مشران وایي چې ړانده دوه قسمه وي، یو هغه ړوند دي چې لار نه ګوري، یو هغه ړوند دي چې یو څه ښه درته ونیسي هغه نشي ویلی یا پړولی. نو احتراما هیله کوم د ټولو استادانو نه چې موږ ته ماشومان ړانده راونه لېږئ. په څنګ کې زړه له کومې ډېره مننه کوم د ډکې د شینوارو یو ځوان په نمایندګۍ باندې د توفیق ممندري خصوصي ښوونځي د ټولې ادارې نه ورسره په څنګ کې د داودزي خصوصي لیسې ادارې او مدیر صاحب او معلمان چې زموږ دغه ماشومان په صحیح طریقه روزي. نه غواړم چې ډېر وخت ونیسم، که وخت ډېر وای شاید موږ به ډېرې خبرې کړې وای خو دلته شاعران او څلور ویناوال راغلي دي. الله مسپارم ومن الله توفیق.